تور جالۍ دی سپک سپک غورځي دا دغسې مو کوي څه شته ټکټر دی هو ما هم لاس ورکړي ولور وخېږه ما ورور یو سر به سره خلاصوو ورڅه څه خلاصېده غواړي ور وخېږه ژر کوه مال ما دلته یو مړی کړی دی د لاسه مې یو تادا ختلی دا مو دوی کور په مخ کې دی ولې خو موټر ته وخېږه اوس موږ په تبه کوې سپین سرې وایي مې ور پته کوه زویه تا د مړي څه څه بلا اوس اباره خو خیر موټروان دغه ټکټروان دغه واده راسره وکړله ولې یو هغه چنګاښ خطا کړي ټیلې د سره چنګاښ خطا چې راودې خوا چې ولاکه ودرم ولې د تر څنګ سره مزه ورنه وباسه امان خدای دې مخه ور پورته شو دوی ناشته زه ولاړ کښېنه په لاس کې شته کښېنه وم د قرآن روی مې درلوړی مال سودا ده دې دا ټیله څونه بې غیرته دی تا دا مړی څنګه کوو چې موږ اساسري ناشو دی بلاولی وایي توتک مال چې نو کې اوبه وایي وپایسې کړی م دلته اوس اوبه چیرې دي کښېنه دا دې ووایه بس صاحب روانه خو چې که هلته ټکان شروع دي سړی پزه بس صاحب مانه خو زه هم ورپورته شم چې ورپورته شولم دا د حاجي مولوي صاحب د کور راووتی غیبي زما پر خوله وورېدله صاحب مان بس مې قرار بس زه په جیب لاس شخې توپنچه یې راته کش کړه مال خیر چې مال خیر صاحب مان دا پله ټکټروان ورکړي ګیر ته پښه خو نو ټیله ده یار یوه خواته چې ټکټر دورې ځي ټیله پر بل صبر زویه زوی وایي یاله چاینکه یې رامه وایي د قرآن دی صبر زوی صبر استاده صبر صبر چې اوس هله په عذاب یم د قرآن روی دی لاس کې کړم د بې غیرته زه ماله دې توده ده په خدای که زه به تا کې کړم باندې نه کېده سپېغو کړه وایي د قرآن دی دغه چې صاحب یې مانه سره زورونه یا الهي یو ډولې ته ټکټر وایي چې ګرد په یوه خوا کې دی قرآن وایي سړی واکسه دی اخیستې مري دراب زه وغورځېدم یه ملا دې وواله د چینګې په وزم د بې غیرته زو د چرګ پزه دې ولاکه وینې هغه استاد ته یادې په خدای چې ما ولیدل چې ورته کش څه خوشحاله که راځي